د مولوي یعقوب غیرتي خبرو څنګه ولې ټول خلک حیران کړل. هغه داسې څه وویل چې بل څوک یې د ویلو جرأت نشي کولی. اکثره طالبان په دې خوشباورۍ کې دي چې موږ د نړۍ 52 هیوادونه مات کړي دي. کله چې دوی ته څوک ووایي چې اوس هم د افغانستان په فضا کې د امریکا الوتکې ګرځي، دوی ژر جواب ورکوي چې دا هیڅ فرق نه کوي، جمهوریت کې هم ګرځېدلی. خو مولوي محمد یعقوب مجاهد ډېر ښکاره وویل چې لا هم موږ کمزوري یو، ته هم ګورې زه هم ګورم، ټول قمندانان یې هم ګوري چې د افغانستان فضا اشغال شوې ده او موږ هیڅ نشو کولی. هغه څو ورځې مخکې په غیر مستقیم ډول باندې په شیخ هیبت الله هم نیوکې کړې وې چې هغه د دې ملت مشروع غوښتنې ومني، یعنې ژر تر ژره دې مکتبونه خلاص کړي، خلکو ته دې د کار اجازه ورکړي او همداسې پاسپورټونه او نور بې ځایه بندیزونه دې ختم شي. هغه دا ټولې خبرې په غیر مستقیم ډول شیخ هیبت الله ته وکړلې، اوس یې تازه بیا په غیر مستقیم ډول داسې خبرې وکړې چې ټول خلک یې حیران کړل. هغه فارغ شو ځواکونو ته یې وویل او ټول نظامیان یې مخاطب کړل چې دوی ته په پټو سترګو د هیچا خبره هم نه مني او د هیچا خبرې دې بیخي نه مني چې نه یې دوی پیژني او نه یې دوی لیدلي وي. خلک وایي د دې خبرو مطلب یوازې یو کس کېدلی شي چې هغه شیخ هیبت الله دی، ځکه بدالله هغه خو ټول چارواکي ټولو لیدلی دي. نو له دې هر څه داسې ښکاري چې د طالبانو ترمنځ ستر اختلافات شتون لري. له دې مخکې عباس سانکزي، خلیفه سراج الدین حقاني او امیر خان متقي هم په ډاګه ویلي وو چې د امیر هغه خبرې باید ومنل شي کومې چې د ملت د خیر لپاره وي. خو کله چې په دوی د شیخ هیبت الله لخوا زور راوړل شو، خپلې خبرې یې بدلې کړې دي او وی ویل موږ د مشر هره خبره منو، که هغه سمه وي که غلطه وي او که روا وي که ناروا وي. نو تاسو څه فکر کوئ د مولوي یعقوب د خبرو مطلب څه دی او بار بار داسې شفر کې څوک یادوي؟